الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. درنو او قدرمنو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تیر درس کې موږ او تاسې د متقینو په ارتباط باندې وغږېدلو. متقین هغه چاته ویل کیږي چې تقوا ولري. تقوا هم بیان کړه چې له خدای جل جلاله چې ویرې ته ویل کیږي، او دغه رنګه بیا موږ تقوا بیان کړه چې اطاعت الله جل جلاله ته ویل کیږي. بیا هم بیان کړه چې تقوا ایمان ته هم ویل کیږي. خدای جل جلاله ویلی دی والزمهم کلمة التقوا، او لازمه یې کړه له مسلمانانو سره کلمة التقوا، کلمه د تقوا او د پرهیزګارۍ، چې لا اله الا الله محمد رسول الله ده. نو مختلفې معناګانې موږ د تقوا وکړې. دغه د مفسرینو معناګانې وې، او د صحابو او د تابعینو او د تبع تابعینو معناګانې وې. اوس د متقینو معنا الله جل جلاله د قرآن کریم په اصطلاح باندې د الله جل جلاله د کتاب په ژبه د متقینو معنا چې شی ده. متقین څوک دی؟ القرآن یفسر بعضه بعضا. قرآن کریم ځینې آیاتونه د جنو نورو لپاره تفسیر واقع کیږي. اوس متقین څوک دی؟ د قرآن کریم په اصطلاح باندې متقین څوک دی؟ قرآن کریم فرمایي الذین اغا کسان دی یؤمنون بالغیب چې دی ایمان لري، یعنی یصدقون، دوی تصدیق کوي بالغیب، په غیبو باندې. تفاسیرو څه لیکلي دي؟ بما غاب عنهم، په هغو شیانو باندې چې له دوی نه غائب دي. من البعث والجنة والنار، چې هغه عبارت له بعث بعد الموت، چې په دا باندې ایمان لري چې له مرګه وروسته به بیرته ټول راژوندي کیږو او د الله جل جلاله حضور ته به درېږو. او په جنت باندې ایمان لري چې الله جل جلاله خپلو نیکو صالحو مخلصو بندګانو ته جنتونه او دا نعمتونه ورکوي. والنار، او دوی د دوزخ په اور باندې هم ایمان لري. یعنې دا معنا دا یقین ده چې الله جل جلاله د خپلو ناصالحو بندګانو لپاره او د بدو خلکو لپاره څه پیدا کړي دي؟ دوزخ یې پیدا کړی ده، او دا خلک به هلته ورولي. نو الذین هغه کسان یؤمنون څه معنا؟ یعنی یصدقون، چې دوی تصدیق کوي بالغیب، یعنی بما غاب عنهم، په هغو شیانو باندې چې له دوی چې غایب دي. ویقیمون الصلاة، او دوی دروي او برپایه کوي د لمونځ. ومما رزقناهم ينفقون، او بعضې له هغو مالونو چې الله جل جلاله فرمایي چې موږ دوی ته روزي او رزق ځینې ورکړی ده، د هغو چې دوی څه کوي؟ دوی ینفقونه، دوی انفاق کوي، یعنی د الله جل جلاله په لار کې خوارانو او غریبانو ته ورکوي. دغه انفاق دا هم څه شی ده؟ دغه هم د مؤمنینو علامه ده. اوس نو د مؤمنینو علامه څو علامې خدای جل جلاله بیان کړي. یوه علامه یې دا بیان کړه چې الذین یؤمنون بالغیب، هغه کسان متقین دي، پرهیزګاران څوک دي؟ هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې دوی تصدیق کوي په هغو شیانو باندې چې هغه غیب دي او دوی ته په سترګو باندې نه ور معلومیږي. یوه علامه د پرهیزګار دا ده، متقي سړی، پرهیزګاره سړی به دا چې د خدای جل جلاله په وجود، د الله جل جلاله په وحدانیت، او د رسولانو په رسالت، او په حشر او په نشر، او په حساب او په کتاب، او په جنت او په دوزخ باندې ایمان ولري. الله جل جلاله موږ او تاسې په سترګو نه ده لیدلی، مګر ایمان ورباندې لرو. همدارنګه رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا موږ او تاسې په سترګو باندې نه ده لیدلی، ځکه موږ او تاسې پیغمبر علیه السلام چې 1400 کاله وروسته راغلی دنیا ته تقریبا. نو ګوره ایمان ورباندې لرو. 1,40,000 کم زیات پیغمبران دي، په دې باندې مسلمانان ایمان لري. او دغه رنګه جنت و دوزخ ده، په دې باندې مسلمانان ایمان لري.
او دغه رنګه عذاب او عقاب او عتاب او خطاب د خدای جل جلاله ده. په دې باندې الله جل جلاله موږ او تاسو ته د ایمان توفیق راکړی ده. نو ګوره ایمان دا ضرور ده. د تقوا اول شرط چې ده دا څه شی ده؟ دا ایمان ده. ځکه چې تقوا څه شي ته ویل کېږي؟ موږ ګورو موږ او تاسې په مخکې درس کې هم وویلو چې لباس التقوا یا د تقوا او د پرهیزګارۍ جامې چې دي هغه څه ته ویل کېږي؟ الایمان. ایمان ته هم ویل کېږي. یو قول دغه شی راغلی و چې ایمان چې ده دا د تقوا جامې دي. مسلمان مؤمن بنده چې ده دغه خپل ایمان باندې د تقوا جامې اغوستې دي. نو الذین هغه کسان یؤمنون بالغیب یعنې چې دوی تصدیق کوي په هغو شیانو باندې چې هغه غیب شیان دي او دوی په سترګو باندې نه دي لیدلي. یو خو متقین دغه کسان دي. اوس دا خبره چې یؤمنون دغه ایمان چې د څه شي ته ویل کېږي؟ یؤمنون چې دوی ایمان لري. اوس ایمان څه شي ته ویل کېږي؟ ایمان په لغت کې یقین او باور کولو ته ویل کېږي. ایمان په لغت کې یقین او باور کولو ته ویل کېږي. او په اصطلاح کې د شریعت په اصطلاح کې د موږ او د تاسې په مذهب باندې اقرار په ژبه او تصدیق په زړه دغه ته څه ویل کېږي؟ دغه ته ایمان ویل کېږي. نو دلته د موږ او تاسې مذهب دا ده چې په ژبه باندې اقرار وکړو. په څه شي باندې؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. دغه مؤمن به شیان چې کوم دي په دې باندې موږ او تاسې په ژبه اقرار وکړو او په زړه کې څه شی ورباندې وکړو؟ یقین او باور ورباندې وکړو، اذعان ورباندې وکړو، جزم ورباندې وکړو او تصدیق ورباندې وکړو. دغه ته موږ او تاسې څه وایو؟ دې ته ایمان وایو. ایمان له څه شي جوړ ده؟ اذعان ده، تصدیق ده او جزم ده او وروسته اقرار ده. یعنی اعتقاد جازم ثابت مطابق له واقعې سره. د دې موږ چې کومه عقیده ده دا جازمه ده او دا ثابته ده او کلکه عقیده ده. څوک هم له دې عقیدې نشي اړولی او له واقعې سره هم مطابقه ده. ځکه الله جل جلاله دا موجود ذات ده. الله جل جلاله چې ده دا واحد ذات ده او دارنګه ټول مؤمن به شیان لکه جنت او دوزخ او دغه رنګه د خدای جل جلاله هغه عذاب او دغه رنګه عذاب قبر، بعث بعد الموت، دغه شیان ټول چې دي په دې باندې موږ اجمالا او تفصیلا ایمان لرو. نو ایمان چې د اقرار په ژبه او تصدیق په زړه. په ایمان کې 5 مذاهب دي چې د هغو ټولو بیانول دلته د موږ او تاسې لپاره ضرور نه دي. صرف دومره زده کوو. ایمان په لغت کې تصدیق او باور ته ویل کېږي او په اصطلاح کې په ژبه باندې اقرار او په زړه باندې څه شی؟ یقین او باور کول. دې ته ایمان ویل کېږي. دا خبره چې د ایمان او د اسلام څه فرق ده؟ دغه خبره دا ده. ګوره ایمان په لغت کې یقین او باور کولو ته ویل کېږي، یعنی تصدیق ته ویل کېږي. او پاته سو دغه اسلام په لغت کې انقیاد او غاړې ایښودنې ته ویل کېږي. نو ګورئ اسلام بې ایمانه نشي کېدای د موږ او د تاسې په مذهب باندې، او ایمان بې اسلامه نشي کېدای. یعنی ایمان او اسلام یعنی که تنها اسلام دی وي او یعنی ظاهرا د شریعت دغه شیان کوم عملي کوي خو یقین او باور دی نه وي، دا هسې یو کلتوري او رواجي شیان یې بولې، نو بیا هم ته صراط مستقیم باندې نه یې برابر، بلکې له غلط لار باندې روان یې او له صراط مستقیم چې ګرځېدلی یې. په دې خاطر چې دغه کوم د دین چارې لمنځونه چې دي، اودسونه چې دي، روزه نیول چې دي، زکات ورکول چې دي، حج کول چې دي، کلمه ویل چې دي، دا تا ته یو کلتوري او رواجي شی ښکارېږي او د ثواب امید نه لرې. د خدای جل جلاله په وجود د عقیده نه یې، د الله جل جلاله په توحید باندې د عقیده نه یې، نو معلومه ده چې ته مؤمن نه یې، هسې مسلم یې. مؤمن نه یې، صرف مسلم یې او صرف اسلام تا ته پیدا نه درکوي. او که ته داسې کوې چې یقین او تصدیق خو په زړه کې لرې د الله جل جلاله په وجود باندې، دا فایده نه کي. او د پیغمبرانو په پیغمبري باندې، د رسول الله په رسالت باندې یقین او باور خو لرې، خو په ظاهر کې د اسلام یو شی هم په ځان باندې نه عملي کوي او په اسلام باندې اقرار هم نه کوي، بیا هم د تا دغه ایمان تا ته فایده نه کي. په دې خاطر چې دغه یقین خو ابو جهل او نورو کفارو هم لارو، ځکه خدای جل جلاله او اهل کتاب او یهود او نصاراو هم لارو په دې باندې چې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خدای جل جلاله پیغمبر ده، مګر بیا یې هم غاړه نه ایښودله.
نو دغه د فایده یې نه ورته وکړه، دغسې ولاړو. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم وان فریقا منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. خدای جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي الذین آتیناهم الکتاب، هغه کسان چې موږ دوی ته کتاب ورکړی ده، یا تورات یا انجیل، یعرفونه دوی پیژني د خدای پیغمبر کما یعرفون ابناءهم، لکه دوی چې خپل زامن پیژني. کوم چې دوی خپل زامن پیژني همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت سره پیژني، مګر بیا هم حق پټوي او ایمان نه ورباندې راوړي او غاړه نه ورته ږدي. نفسي معرفت چې ده دغه ایمان نشي کېدلی، نفسي معرفت چې ده دا ایمان نشي کېدلی. تصدیق به لرې او په تصدیق باندې به اقرار پسې کوې، نو اقرار په ژبه او تصدیق په زړه او دارنګه دغه اسلام دغه غاړه ایښودنه او انقیاد چې ده دغه به ورته ږدې، غاړه به ږدې د خدای جل جلاله دین ته، بیا به ته هم مؤمن یې هم به مسلم یې. نو لنډه ده چې د عقایدو کتابونو لیکلي دي چې ایمان او اسلام چې دي دا دواړه دا رقم شیان دي لکه د یو جسد لپاره، د یو انسان لپاره لکه د ملا تیر او ګېډه یا دا خېټه. که د یو چا د ملا تیر وي او دا خېټه ځینې وشکه یې ټوله او کلمې یې ایسته ور وباسې او په نس کې چې کوم هغه ینه او سږی او بډوګي او پښتورګي او نور شیان چې کوم دي دغه د نس مواد دا د باندې ځینې وباسې، آیا دا سړی به ژوند وکړي؟ هېڅکله ژوند کولی نه شي. او که یو سړی ټول نس ولري او د نس مواد یې ټول پرې، مګر د ملا تیر دغه د ملا شینجۍ چې کومې دي دغه ځینې پرې که ایسته یې غورځار که، نو بیا به دی ژوند وکړي؟ ژوند نه شي کولی. د یو انسان دپاره ایمان او اسلام دا دواړه دا رقم مهم دي، لکه څه شی؟ لکه د ملا تیر او لکه نس، لکه خېټه. که د ملا تیر نه وي چې خېټه وي هم فایده نه کوي د ژوند د بقا لپاره، او که چیرې داسې وي چې خېټه نه وي د ملا تیر وي دا هم فایده نه کوي. نو دا معنی چې ایمان او اسلام دا سره لازم او ملزوم دي، د دوی ترمنځ چې د ملازمه ده او د دوی ترمنځ تلازم ده او دوی چې سره حتمي دي چې ایمان وي اسلام به وي، چې اسلام وي ایمان به وي. که یو په دوی دواړو کې نه و دا د انسان لپاره فایده نه کوي. نفس معرفت چې کوم ده یا نفس په خوله باندې اقرار چې کوم ده یا نفس د زړه تصدیق چې کوم ده یا نفس غاړه ایښودنه چې کوم ده ظاهرا د کلتور له وجې دغه چې دا په ایمان او اسلام کې هېڅ فایده نه ورکوي. نو لنډه دا سوه چې ایمان په لغت کې څه شي ته ویل کېږي؟ ایمان په لغت کې یقین او باور کولو ته ویل کېږي، او په اصطلاح کې اقرار په ژبه تصدیق په زړه دغه ته ایمان ویل کېږي په دا مؤمن به شیانو باندې. او اسلام چې ده اسلام په لغت کې څه شي ته ویل کېږي؟ اسلام په لغت کې غاړې ایښودنې او انقیاد ته ویل کېږي. نو ګورئ علامه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه، شاه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه د دیوبند علماو ډېر قوي عالم تېر سوی ده، هغه فرمایي چې ګورئ د اسلام او د ایمان دومره فرق ده چې ایمان د انسان په زړه کې نشأت کوي او پیدا کیږي او په زړه کې سره جوش پیدا کوي او په زړه کې تقویه پیدا کوي. بیا له دا زړه چې را روانیږي د خولې ته راورسیږي، له خولې چې راووځي دغه نو ایمان سو او د باندې پسې ولاړ سي. او دا معنی چې غاړه ایښودنه قدم په قدم د خدای جل جلاله احکام دا کوه، مثلا کلمه ویایي او لمونځ وکړي، روزه ونیسي، زکات ورکړي او حج وکړي د خدای جل جلاله د بیت، دغه شیان په ځان باندې عملي کړي، د دین نور فرایض په ځان عملي کړي. نو ګوره ایمان له زړه را شروع کېږي او په اعمالو باندې ختمیږي. ښه، او پاته سو اسلام داسې شی ده چې له اعمالو را شروع کېږي، نیک عملونه کوي د دین احکام عملي کوي هله زړه ته د خدای جل جلاله شرح د صدر د الله جل جلاله وکړي، سینه دې در خلاصه کړي، زړه ته د لاره پیدا شي او په حق باندې روان سي. نو ګوره ایمان له اعمالو ایمان له زړه شروع کېږي او په عملونو باندې ختمیږي، او اسلام چې ده دا له عملونو را شروع کېږي او ریښې یې زړه ته رسیږي. نو ګوره دا له دې خوا ور شروع کېږي ها له یې خوا را شروع کېږي. نو ګوره دغه یو فرق یې سته. نور د ایمان او د اسلام ترمنځ چې ده ملازمه ده او تلازم ده، او ایمان به اسلام نشي راتلی، اسلام به ایمان نشي راتلی. ایمان او اسلام به دواړه سره موجود دي، بیا به سړی مؤمن او مسلم بلل کېږي او بیا به په صراط مستقیم باندې دا سړی روانېږي. نو ګوره فرق یې دا سو چې ایمان له زړه را شروع کېږي او په ظاهري اعمالو باندې ختمیږي، او اسلام چې د هغه له ظاهري اعمالو را شروع کېږي او په زړه باندې ور ختمیږي. نو دغه د اسلام او د ایمان ترمنځ فرق سو. نو ګوره متقین څوک دي؟ الذین هغه کسان دي
یؤمنون چې دوی ایمان راوړي بالغیب په څه شي باندې؟ په غیبو باندې. غیب لکه وحدانیت، رسالت، حشر او نشر، حساب او کتاب، جنت او دوزخ چې دي په دغو باندې ایمان لري. دغه چې دي څوک دي؟ دا پرهیزګاران او متقیان کسان دي. دوم د متقیانو علامه څه شی ده؟ ویقیمون الصلاة. هغه کسان دي یقیمونه چې دوی څه شی کوي؟ یعنی دوی سم گزاري او سم ادا کوي الصلاة د لمونځ. دوم د پرهیزګارانو علامه دا ده چې لمونځ په ښه توګه باندې ترسره کوي. په لمانځه کې چې هغه څه ور د لمانځه حق ده دغه رقم لمونځ ادا کوي. نو څه معنی؟ یعنی یأتون بها بحقوقها. پوه شوې؟ دغه یقیمون الصلاة څه معنی؟ ای یأتون بها بحقوقها. دوی اتیان کوي، دوی راتګ کوي په د لمانځه باندې سره له ټولو حقوقو د لمانځه. د لمانځه چې کوم حق ده هغه حق پوره ورکوي. یعنې ګوره په لمانځه کې چې ده رکوع او سجده او قیام او تمانیه او دغه رنګه دغه جلسه او دغه رنګه دغه قیام او رکوع او د لمانځه الفاظ په لمانځه کې هغه خشوع او خضوع په لمانځه کې هغه څه ور چې د لمانځه انداز د خدای جل جلاله حضور ته ولاړ یې دغه رقم لمونځ کوي. دا د متقیانو علامه ده. ګوره حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو حدیث روایت کړی ده. وای رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ ناست وو چې یو سړی راغی چې د هغه جامې ډېرې تکې سپینې وې او ویښتان یې ډېر سخته تک تور و او په هغه باندې د سفر علامه او نښه نه لیدل کېدله او په مخ کې دی چا نه پیژانده. نو دی د ادب په زنګنونو باندې کېنوست او خپل زنګنونه یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زنګنو مبارکو ته برابر کړو او خپل لاسونه مبارک یې په د خپلو زنګنو یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زنګنو باندې ورکېښودل. خو د حدیث بیان ډېر دراز ده. دغه یو ځای چې د موږ او تاسې مقصد ده دا پکې رانیسو. نو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پوښتنه وکړه چې اخبرني عن الاحسان، ای د خدای جل جلاله پیغمبره موږ ته ما ته احسان راوښیه چې احسان څه ته ویل کیږي. قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نو وایي چا ورته وویلې؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویلې وایي احسان دې ته ویل کیږي ان تعبد الله كأنك تراه چې ته د خدای جل جلاله عبادت وکې په داسې طریقه یې وکې كأنك تراه لکه ته چې د خدای جل جلاله په سترګو باندې وینې. نو ګورئ الله جل جلاله په سترګو چې څوک ویني او د خدای جل جلاله حضور ته ولاړي او په سترګو باندې الله جل جلاله ویني نو دی به څنګه عبادت کوي د الله جل جلاله؟ څومره په ټیټو سترګو، څومره په ادب، څومره په احترام او څومره په خوند او لذت باندې به د الله جل جلاله حضور ته ولاړي. یو څوک چې الله جل جلاله په سترګو ویني او د خدای جل جلاله حضور ته ولاړي، خدای پاک سلطان السلاطین او پادشاه د پادشاهانو او مالک او خالق د ټولو موجوداتو چې یو سړی په سترګو باندې ویني او هغه ته په عبادت باندې یو سړی لګیا، نو تاسې پام وکئ او تاسې فکر وکئ چې څنګه عبادت به دا به څه ډول عبادت ان تعبد الله كأنك تراه چې ته د خدای جل جلاله عبادت په داسې طریقه وکړې لکه الله جل جلاله چې په سترګو باندې ویني. دا د احسان معنا ده. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نو که ته بیا الله جل جلاله نشې لیدلی نو دی خو تا ویني، الله جل جلاله خو تا ویني. له خدای جل جلاله چې څوک نشي غلطېدلی. نو ته پام وکړه. نو ګوره اقامه د لمانځه دې ته ویل کېږي چې دا لمونځ په صحیح توګه باندې په ټولو حقوقو سره له ټولو ارکانو سره له ټولو آدابو سره په صحیح توګه باندې وکړي. تا ته به بیا څه ویل کېږي؟ متقي او پرهیزګاره به درته ویل کېږي. د قیامت په ورځ باندې چې کله د خدای جل جلاله هغه حساب و کتاب شروع کېږي اولینه پوښتنه به د څه شي؟ علماو لیکلي دي چې اولینه پوښتنه به د لمانځه په باره کې کېږي چې آیا تا دا لمونځ صحیح کاوه او که دې صحیح نه کاوه؟ آیا تا دا لمونځ په ښه توګه باندې سمبالاو او که دې نه سمبالاو؟
آیا تا د لمونځ په خپل وخت باندې کاوه او که دې نه کاوه؟ آیا ته به په لمانځه کې خدای جل جلاله ته متوجه وې او که نه وې؟ نو ګوره په لمانځه باندې ډېر اصرار سوی ده. نبوي احادیثو کې هم راځي. خدای جل جلاله په قرآن کریم کې هم فرمایي د لمانځه په باره کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي الصلاة عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. وایي لمونځ چې ده دا د دین ستنې ده. چا چې لمونځ ودراو او په صحیح توګه باندې له ټولو حقوقو او آدابو سره وکړو فقد اقام الدین، نو ده دین ودراو، دین ته یې ستنې ورکړه او دین یې ودراو. ومن هدمها فقد هدم الدین، او چا چې دغه لمونځ ونړاو او ړنګ یې کو فقد هدم الدین، نو بېشکه ده دین ونړاو او دین یې هم ړنګ کو. یا قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمای حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تاسې حفاظت وکئ په ټولو لمنځونو باندې، د لمنځو ډېر حفاظت وکئ او ډېر خیال وساتئ. والصلاة الوسطى، او د منځني لمونځ یا د منځوي لمونځ چې دا د مازدیګر لمونځ ده د دغه ډېر خیال وساتئ. وقوموا لله قانتين، او د الله جل جلاله حضور ته په داسې حال کې ودرېږئ چې تاسې قانتین یاست. یا خدای جل جلاله فرمای ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. دغه لمونځ بېشکه دا لمونځ چې دا په مؤمنینو مسلمانانو باندې یوه هغه فریضه ده چې په وختونو باندې ټاکل سوې فریضه ده چې 5 وخته به د الله جل جلاله حضور ته درېږي. یا الله جل جلاله فرمای ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. بېشکه لمونځ چې ده دا منع کوي یو سړی له فحشا او له منکراتو چې منع کوي. یا څوک چې لمونځ نه کي، احادیثو کې راځي یو څوک چې د خدای جل جلاله حضور ته نه درېږي او لمونځ نه کي او د خدای فریضه نه ادا کوي، نو ګوره د هغه عذاب یې دا ده چې کله چې دی په قبر کې کېښودل سي نو یو مار به وایي ورته راسي. احادیثو کې راځي دغه مار به ټول سیسني او وړی او ویښتان به ورباندې ولاړي او سر به یې پکي، په سر باندې به یې یو ویښته هم نه وي. وایي را به چې دا مړي ته به ودرېږي په قبر کې، نو دا به ورته ووایي چې ای پلانکیه ته ما پېژنې که مې نه پېژنې؟ وایي دی به په ډېرې عاجزي سره ورته ووایي چې زه دې نه پېژنم. وایي هغه به ورته وایي چې زه مار یم، جریش نومېږم، نوم مې جریش ده، الله جل جلاله د بېنمازانو لپاره مقرر کړی یم چې څوک لمونځ نه کوي د هغه لپاره خدای پاک مقرر کړی یم. دا ټول بدن مې وګوره چې سیسن ده او ویښتان پې ولاړ دي، مګر په دا سر باندې مې ویښتان نسته. وجه دا ده چې په دا سر کې مې دا زهر دومره تیز دي چې دا ټول سر مې پک سوی ده د زهر او د تیزي او د توندي له وجې. نو زه خدای پاک را لېږلی یم د سهار د لمانځه په قضا کېدا باندې به د خورم او چیچم به دې او غوټې به در باندې وهم تر ماشپینه پورې. د ماشپین د لمانځه په قضا کېدا به د چیچم او خورم به دې تر مازدیګره پورې. د مازدیګر د لمانځه په قضا کېدا به دا عمل در سره کوم تر ماښامه پورې. د ماښام د لمانځه په قضا کېدا به د چیچم او خورم به دې تر ماخوستنه پورې. او د ماخوستن د لمانځه په قضا کېدا به غوټې در باندې وهم تر سهاره پورې. تر قیامته به د ما او د تا دغه حالې سره. بیا به وایي دا مار په سر باندې خوله ور ولګوي او دا د ده په سر کې به ټکا جوړه سي او خرپی به جوړ سي. دی به وایي دا سر داسې سره را ګرج کي او راټول به یې کړي، د پښو خواته به دا سر راټول کړي. مار به خوله پې لګولې او چڼا به د ده په سر کې خیزي، د مار له داړو چې به هغه زهر ور انتقالېږي د ده سر ته. او بیا به دا مار د ده په پښو باندې خوله ور ولګوي، بیا به دی پښې راټولې کړي د سر خواته. خو دغسې حال به یې تر ورځې د قیامته الله جل جلاله دې موږ او تاسې ځینې وساتي. او دغه رنګه ګورئ په لمانځه کې سجدې دي او دا ټولې سجدې فرض دي. او څوک چې فرض سجده نه کوي دا خو ډېره بده خبره ده، دا خو د خدای جل جلاله له امره چې مخالفت کوي، نو دا تر دې وایي شیطان هم بهتر. ګوره یو شاعر ویلی دی، وای شیطان که رانده شد او به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده به آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بی نماز، او سجده به آدم و این با خدا نکرد. العیاذ بالله. شیطان وای چې وسړل سو او شیطان چې ورټل سو او خدای جل جلاله پسې واخیست او د لعنت توقې په غاړه کې ور واچاو، هغه یوه خطایي کړې وه، ډېرې خطایي یې نه وې کړې، یوه خطایي یې کړې وه.
خود را برای سجده به آدم رضا نکرد. خپل ځان آدم علیه السلام ته په سجده کولو باندې راضي نکو او د آدم علیه السلام ته یې سجده ونه کړه. نو خدای پاک ورټو او الله جل جلاله وشرماو. نو شیطان 1000 مرتبه بهتر زی بې نماز. شیطان وای په 1000 مرتبه تر بې نمازه تر هغه چا چې لمونځ نه کوي ناولی وي تر هغه 1000 وارې شیطان بهتر ده. ځکه او سجده به آدم و این با خدا نکرد. ایغو یعنی شیطان علیه لعنه آدم علیه السلام ته سجده نه وکړه او دغه بې نمازه سړی خو خدای ته سجده نه کی، الله جل جلاله ته سجده نه کی. نو ګوره د ده ګناه پې بده ده، په دې خاطر چې دی الله تعالی ته سجده نه کی او هغه شیطان علیه لعنه چې و هغه آدم علیه السلام ته سجده نه وکړي. خدای جل جلاله ته یې وشرماوه. داسې یې ورېټو او داسې یې پسې واخیست او داسې ذلیل او خوار سو. نو ګورئ څوک چې لمونځ نه کوي او ناولی وي د هغه لپاره دا عذابونه دي او هغه تر شیطان هم بدتر ده. او د دنیا د چارو لپاره هم لمونځ ښه ده. احادیثو کې راځي چې لمونځ چې څوک نه کوي د هغه سړي به په مال او په پیسو کې برکت نه وي. له خولې او له لاسه به یې تښتي چې هر څومره پیسې پیدا کوي بې برکتي به ور جوړوي، مرضونه به ور پېښ وي، د مشکلاتو سره به دوچار او مخامخ وي. نو دا معنا چې هېڅ فایده به هم نه ورته کړي، پیسې به یې نه ډېرېږي، په مال کې به خدای پاک برکت نه پیدا کوي. او بل یو تاوان خو عمومي تاوان یې دا ده چې په دنیا کې یو تاوان دا ده چې د ده پیسې دا به نه ډېرېږي، د ده مال به نه ډېرېږي، د ده په مال کې به برکت نه پیدا کېږي، دی به تل وږی وي، دی به تل قرضداره وي، دی به تل ستومانه وي او دی به تل پریشانه وي او د ده ژوند به تراژیک ژوند وي او هېڅکله به دی د خوشحالي ژوند ونه ویني. یو تاوان خو په دنیا کې دا هم ده. دوم تاوان په دنیا کې دا ده چې په مخ کې به یې نور نه وي، نورانیت به یې نه وي، ښکلا به یې نه وي، ښایست به یې نه وي، بد به ښکارېږي. که هر څومره ښه جوړ وي مګر ښکارېږي به بد. دا ناولی سړی خدای جل جلاله دې مسلمان وساتي. کله چې څوک لمونځ نه کوي د هغه سړي دومه علامه دا ده چې مخ به یې بد ښکارېږي، قواره به یې بده ښکارېږي، مسلمانان به نفرت ورجنې کوي او مسلمانانو ته به بد ښکارېږي. دا ګورئ دا هم ډېره بده خبره. دوم تاوان یې دغه ده. دریم تاوان یې دا ده چې څوک چې لمونځ نه کوي د هغه سړي به بدبویي ځي او تعفن به یې ځي، سوړ بوی به یې ځي، لکه د شیرلي د شي بوی یا لکه د اوزګوړي د شرکم بوی به یې ځي. دې ته وایي ناولی او دې ته وایي بې نماز. او څلورم دا ده چې مقصد له ده چې به طبعا د خلکو نفرت کېږي، خیرخواهان به یې کم وي، بدخواهان به یې ډېر وي، نفرت به د مسلمانانو ځینې کېږي. دا ګوره د هغه چا چې دی لمونځ نه کوي، چې دی لمونځ نه کوي، ځکه دا د الله جل جلاله فریضه ده. نو ګوره دا متقیان او پرهیزګاران څوک دي؟ الذین یؤمنون بالغیب، هغه کسان دي یصدقون بما غاب عنهم چې دوی تصدیق کوي په هغو شیانو باندې چې دوی په سترګو نه دي لیدلي. جنت یې نه ده لیدلی، ایمان پې لري، دوزخ یې نه ده لیدلی، ایمان پې لري، ملائکه یې نه دي لیدلي، ایمان پې لري، پیغمبران یې نه دي لیدلي، ایمان پې لري، بعث بعد الموت یې لا تر اوسه نه ده لیدلی، ایمان پې لري، الله جل جلاله یې نه ده لیدلی، ایمان ورباندې لري. دغه په غیبو باندې ایمان لري، دا متقیان دي. ویقیمون الصلاة، او دوم متقیان هغه کسان دي چې دوی څه ورکوي؟ یعنی دوی قائمه کوي دا لمونځ، یعنی یأتون بها بحقوقها، چې دوی اتیان کوي په لمانځه باندې له ټولو حقوقو سره په ډېره ارامي، په ډېره قراري او په ډېر نرمه لهجه، په ډېر ښه سوچ او په ډېره ښه خشوع خضوع باندې لمونځ ادا کوي. دا هم متقیان او پرهیزګاران دي. او دریم د پرهیزګارانو علامه څه شی ده؟ ومما رزقناهم ينفقون، او بعضې له هغو مالونو چې موږ روزي ورکړې ده، یعنی چې ورکړې دي موږ دوی ته، ينفقون، دوی انفاق کوي، یعنی خیراتونه کوي او صدقات ورکوي، او دوی په ځان باندې نفقه کوي، یعنی په خپله یې خوري، او دوم یې په اقرباو باندې قریبانو خپلوانو ته ورکوي، او دریم یې عامو مسلمانانو ته ورکوي. دغه ګورئ دا د انفاق 3 طریقې دي چې دومره هم باید نفقه نه کړي د خدای جل جلاله په دې دنیا کې، دومره نه کې نفقه چې ګورې په خپله بیا سوال ته مجبوره یې او ته بیا نورو خلکو ته سوالونه کوي. یو څه ځان ته پرېږده، په ځان یې نفقه که، یو څه خپلوانو قریبانو ته پرېږده، اقرباو ته یې ورکه، او یو څه بیا نورو عامو مسلمانانو او سائلینو او مسکینانو او فقیرانو ته ورکه.
نو دغه د نفقې طریقه ده. نو ګوره اوس متقین څوک دي؟ الذین یؤمنون بالغیب، هغه کسان دي چې دوی ایمان لري او عقیده لري او یقین لري او تصدیق لري په هغو شیانو باندې چې دوی په سترګو نه دي لیدلي. ویقیمون الصلاة، او دوی ګزاري او برپایه کوي او قائمه کوي له ټولو حقوقو سره الصلاة د لمونځ. ومما، او بعضې له هغو مالونو چې رزقناهم، چې موږ روزي ورکړې ده دوی ته، خدای جل جلاله فرمایي ينفقون، دوی انفاق کوي، یعنې دوی د خدای جل جلاله په لاره کې هم لګوي. دغه کسان چې دي دا متقین دي. اوس دا خبره چې والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون، په دې باندې به هم په راتلونکي درس کې بیا انشاء الله وغږیږو. د اوس لپاره دغه موضوع بس ده. ومما رزقناهم ينفقون تر دغه چې پورې بس ده، بیا به انشاء الله بیا ورباندې غږیږو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه محمد وآله وصحبه أجمعين.